نه می نظریات فرسوده، نه می موضوع فرسوده، نه می نظریات فرسوده. زه د غزل کلي ته نه وړم روایات فرسوده. هغه وایز د مینوشۍ په تبه څه پوهیږي، د هغه ذهن فرسوده، د هغه ذات فرسوده. صاحب شاه صابر صاحب په دغه شعرونو محترم ګوهر علي مینوش صاحب ته خواست کوم چې هغوی خپل کلام شریک کړي. ټول نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم د اواز ملکان ټولو ملګرو کشران مشران ته هرکلی ستړي مشي. د یو څو دعایي شعرونه دي. خدای د ژوند د کامیابی سامان پې اوروي، خدای د ژوند د کامیابی سامان پې اوروي، ټول نعمتونه د زمین اسمان پې اوروي، او چې پښتونخوا ټوله ګلونه شي ریحان ریحان شي، خدای د امن د سپرلي باران پې اوروي. او چې پښتونخوا ټوله ګلونه شي ریحان ریحان شي، خدای د امن د سپرلي باران پې اوروي. او چې ګلدروي چې ګلدرولی خاپیری د کوه قاف را درومي، چې ګلدرولی خاپیری د کوه قاف را درومي، داسې رنګونه د ښایسته جانان پې اوروي. او چې لولکی د جنت دلته کې د میله راځي، چې لولکی د جنت دلته کې د میله راځي، ګل یاسمین شبنم نرګس سوزان پې اوروي. او چې تر پیرسی قافلې د خوشبویۍ لاړې شي، چې تر پیرسی قافلې د خوشبویۍ لاړې شي، مخک او عنبر لونګ سندل زعفران پې اوروي. او چې د هیچ چا په زړه کې ټکې نفرت پاتې نشي، چې د هیچ چا په زړه کې ټکې نفرت پاتې نشي، د محبت ویشونه نه تالان پې اوروي. چې د هیچ چا په زړه کې ټکې نفرت پاتې نشي، د محبت ویشونه نه تالان پې اوروي. او چې ټوله خاوره د ترخو د زرغونې نه وځي، چې ټوله خاوره د ترخو د زرغونې نه وځي، د شبنم اوښکې د ګبین په شان پې اوروي. او د آخري شعر دی چې د غره په څوکو کې کر د ملغلرو غواړم، د غره په څوکو کې کر د ملغلرو غواړم، لالو یاقوت ګوهر او در مرجان پې اوروي.